په کندهار کې د افغان او پاکستاني ځواکونو سخته جګړه خو جګړه څنګه شروع شوه او تادین خان څه ویلي او چاته څومره تلفات اوښتي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره شپه دښمن هېواد پاکستان سره افغان ځواکونو مرګونې نښته وکړه او ګڼ پاکستاني پوځیان یې هلاک او تېښتې ته اړ کړل. نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې پر ډیورنډ کرښه بندو پاتو مسافرو احتجاج درلود او پاکستان له مسافرو سره هغه ژمنه عملي نه کړه چې ویلي وو چې د اختر شپو ورځو کې به دوی ته لار خلاصوي. مسافر د شدیدې ګرمۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې وروسته د دغو افغان مسافرو په ملاتړ د چمن ښار اوسېدونکو زرګونو پښتنو د پاکستاني سرحدي ملیشو تاسیساتو ته اور واچاوه چې بیا پاکستاني ملیشو یې پر وړاندې ځوابي ډزې وکړې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراوه. د چمن مظاهره کوونکو ځینو افغان مسافرو ته لار پرانیستله او ځینې محدود شمېر مسافر سپین بولدک ته واوښتل، خو وروسته پاکستاني ملیشو پر بې وسلو خلکو وسله واړوله او په عامو خلکو یې بریدونه وکړل چې لسګونه تنه یې ټپیان او شهیدان کړل. دغه راز د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پاکستاني ملیشو ماښام 7 بجې د لقمان او زاړه کلي پر سیمو د توپچې بریدونه کړي. وروسته افغان سرحدي قواو په جوابي اقدام لاس پورې کړ او سیمې ته هم ګڼ تازه دمي ځواکونه لاړل چې وروسته سخته نښته رامنځته شوه چې پکې ګڼې پاکستاني ملیشې هلاکې شوې. د یادولو ده چې د کندهار امنیه قومندان تادین خان پخپله هم د جګړې صحنې ته تللی و. تادین خان ویلي موږ د ستر ټیټۍ خلک نه یو، خپلې خاورې ته د پنجاب بد نظر هم نشو زغملی. موږ ته ډېر کم داسې فرصت برابر شي چې د پاکستان په وړاندې مخامخ وجنګیږو. هغه تل زموږ سره خپله وینه طالب جنګوي، موږ ته داسې د خوند شیبې هر وخت نه وي. دغه راز تادین خان د جګړې پر مهال ویلي وو چې پنجاب په بې پروا توګه غواړي چې د درنو وسلو په کارولو سره دواړو غاړو ته میشت پښتانه وځپي، خو موږ له درنو وسلو کار نه اخلو ځکه د خپلو پښتنو د ژوند د خوندیتوب مسؤلیت لرو. تادین خان ویلي وو د ملي اردو او پولیسو ځانګړو کې توته د راتګ امر یې کړی او هغوی په داسې وسلو سمبال دي چې یوازې د دښمن مرکزونه په نښه کولی شي. تادین خان ویل زما له ویاړلو سرحدي زمریانو مننه چې په یوه کلاشینکوف یې په پنجابیانو ټولې پوستې پرېښودې. دې ته وایي انسانیت او افغانیت. په هر حال دغه راز د افغانستان دفاع وزارت ټولو هوایي او ځمکنیو ځواکونو ته د دښمن هېواد پاکستان په وړاندې د تیارسۍ امر کړی. په هر حال تاسو د دغې نښتې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.